د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د زمری شلمه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اګوست له 19 نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د داعش د فعالیتونو په اړه د غرب د بې بنسټه اندېښنو په اړه د ذبیح الله مجاهد نوې څرګندونې. د افغان ټرانس د اورګاډي پټلۍ پروژې د جوړولو په برخه کې هڅې. او په فلسطین کې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو له برید وروسته د 100 کسانو شهادت. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د داعش د موجودیت په تړاو د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګند آمیزه دي. په وینا یې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د داعشي پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کړې او هغوی یې سخت ځپلي دي. مجاهد ویلي چې د افغانستان ټوله جغرافیه د اسلامي امارت تر بشپړ تسلط لاندې او هیڅ خپلسري کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. د کانونو او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدری، د اقتصاد وزارت وزیر قاری دین محمد حنیف، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انوار، د اماراتي شرکتونو د رهبري پلاوي رئیس مولوي احمد جان بلال هلمند ته د سفر په ترڅ کې د حجاري او نجاري اماراتي فابریکې څخه لیدنه کړې. دغه پلاوي د هلمند حجاري او نجاري اماراتي شرکتي د نوې ماشینرۍ د نصب زړې ماشینرۍ له ترمیم او په فابریکه کې له نوو لاسته راوړنو خوښي ښودلې او د شرکت پر وړاندې د ستونزو د لمنځه وړلو شرکت ته د رخام او مرمر ډبرې د استخراج او معدن ساحه کې د ضایعاتو د ورکړې ژمنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توکایوف د منځنۍ اسیا هیوادونو په سرمشریزه کې د افغان ټرانس او اوسپنې پټلۍ هیله بښونکې پروژه بللې. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ په جوړولو سره به د سویلي اسیا بازارونو ته د لاسرسي زمینه برابره سي. او په پای کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي یرغلګرو نن سهار مرکزي غزه کې پر التابعین ښوونځي خونړی برید کړی چې په پایله کې له 100 څخه زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپورونو پر اساس دغه برید د سهار لمونځ ادا کولو پر مهال د یاد ښوونځي پر انګړ شوی چې له امله یې پراخه اورلګېدنه هم رامنځته شوې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.